الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم ورونو، مجد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه د اسلام راوړلو قصه بیانول. اوس به د هغه ځای څخه را شروع کوم چې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو او بیا یې و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل زما تر شا یو سړی دی چې ستاسو متابعت وکي د قوم څخه هیڅوک د مخالفت نه کوي چې هغه سعد ابن معاذ دی او زه به اوس تاسو ته راولېږم. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهیسو. سعد ابن معاذ چې د خپل قوم سره د مجلس په ځای کې ناست وو او د لرې اسید ولیدی و قوم ته وویل په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې د دې ځایه ستاسو څخه تللی. کم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی سعد ورته ویل څه دې وکړه؟ اسید ویل د خلکو سره به خبرې وکړې خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځي. دوی ویل ښه دی، څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو، خو یوه بله بده پیښه ده. اوس غواړي چې په دغه حیله سره سعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي. نو ویل یوه بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني، سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد د دې خبرې په اورېدلو سره په قهر سره ولاړ سو، خپله نیزه یې ورسره واخیسته، د مصعب او اسعد پر طرف ورهیسو. کم وخت چې ولیده چې هغه آرام ناست دي او هیڅ نه ده پیښه، پوه سو چې د اسید مقصد دا و چې زه دلته راسم او د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل یو سردار او رئیس درته رارهیدي او تر شا لوی قوم په پسې دی، کدی ستا د دین متابعت وکي د قوم څخه هیڅوک ستا مخالفت نه کوي. خیر، سعد ابن معاذ را ورسېدی او په قهر ورته ودرېدی. و اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه ته وویل یا ابا امامه، کزما او ستا په مابین کې قرابت نه وای دغه سړی به زما څخه ژوندی نه وای تللی. د نن زموږ کور ته هغه شیان راوړي چې زموږ نه دي خوښ. مصعب رضی الله تعالی عنه و سعد ابن معاذ ته وویل آیا نه کښېنې چې زما خبرې واورې؟ که دې خوښې سوې قبول یې کړه او که دې ناخوښه وې موږ به درڅخه ولاړ سو. سعد ابن معاذ وویل دا حق او د انصاف خبره ده. نیزه یې ورته ودرول او دی کښېنستی. مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړي. بیا هم راوی د قصې وایي په والله د مخه تر دې چې سعد خبرې وکړي موږ د په مخ کې د اسلام په نور پوه سو. دا نو سعد وویل چې یو څوک مسلمانېږي څه چم کوي؟ ویل غسل وکړه، کالي دې پاکه، د شهادت کلمې ووایه او 2 رکعات لمونځ وکړه. سعد هم دا کارونه وکړه، بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د قوم پر طرف وررهیسو. هغو چې د لرې ولیدي ویل په الله مو دې قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې په هغه مخ تللی وو. اوس چې سعد ابن معاذ و خپل قوم ته ودرېدی ویل یا بني عبد الاشحل، زه په تاسو کې څه مقام لرم؟ هغو ویل ته زموږ سردار یې، په موږ کې پوه او هوښیار یې. ده ویل ستاسو د نورو او ښځو سره خبرې تر هغو پر ما حرام دي چې پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان نه وي راوړي.
د دغه ورځې لمر د قوم نه پر نر نه پر ښځه ولوېدی چې ټول قوم یې مسلمانان سو بل یې وسړي څخه چې د هغه اسلام د احد د جنگ تر ورځې پورې وزندېدی او د احد په ورځ مسلمان سو جنگ یې هم وکړي او په هغه جنگ کې شهید هم سو او الله عزوجل ته یو سجده هم نه وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په باره کې و فرمایل عمل قليلا واجر كثيرا يعني عمل یې لږ وکړي او اجر یې ډیر واخیستی مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفیر حتی په اسلام کې اول سفیر په مدینه منوره کې د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېدی او خلک یې و اسلام ته دعوت ول د ورځې او د شپې دعوت کوي د دعوت په لار کې ډیر زحمت باسي ترڅو چې د انصارو په کورو کې داسې کور نه و چې هلته د نر او ښځې مسلمانان نه وي موجود په مدینه منوره کې اسلام ډیر نشر سو ډیر زیات خلق و اسلام ته داخل سو دا واقعه پس لکاله څخه د غم او د مخه تر هجرت پیښیږي لسم کال د بعثت د غم کال یعنی د بعثت لسم کال د غم کال او هجرت پس له در لسم کال څخه د بعثت په درو کلو کې دغه تحولات پیښیږي د مدینه منورې د خلکو څخه چې یو نفر مسلمان سي هغه نفر بیا ډیر کوشش کوي چې نور کورنۍ هم و اسلام ته داخله سي د مثال پر قسم بدای وخت صدر ته بیان کوم د عمرو ابن جموح زامنو ایمان راوړي مسلمانان سو مګر په خپل عمرو اسلام ته نسو داخل زامنو به د اسلام ته دعوتاوه خود نه قبلاوه یو بت درلودي د هغه عبادت یکاوه زامنو غوښته چې ودته د دین غلطیا ورشکارک یو شپه چې عمرو بدو زامنو یې ګنګي او مرداري راوړه دغه د بت ټوله په ولړي پلار چې سهار را وښتو او غواړي چې د بت عبادت وکي ویل ده چې بت ټول په مرداري لړلې دي ویل دا کار چا در سره کړی دی د لرګي و بت خبرې کوي وای چا به عزت کړی ولې داسې سویه پاخته دی پاکوي او خبرې ورسره کوي شی پاکي خوشبويي پوری ومشل او بیا یې د هغه عبادت شروع کړي دا د بت پرستانو او مشرکانو هغه بیا عقلی او ناپوهی ده دوهم شپه بیا پلار بددي زامن یې راغله خونی تورننه وته بت بیا په مرداري ولړي او ځینی راووته دوهم ورځ بیا پلار ګوري چې معبود او الهي په مرداري لړلې دي او ورتوای چې ته څنګه رابیه د ځان څخه دفاع نه سې کولای بیا یې پاک او خوشبوې کوي په غاړه تر ور وځړول ورتوای کبیا څوک در تراغلی او چې په مرداري لړلې مړی ک ولرګي ته خبرې کوي خیر درې مشپه سو دای چې بدوسو بیا یې زامن راغله زامنو یې یو سپي وجلی وو او د بت په غاړه ور وځړاوه بت ټوله د سپي په وینو ولري بیا یې سپي او بت دواړه د باندې پر انبار وغورځول سهار چې پلار راوښتو په بت پسې ګرځي هغه نست د همسایګانو په یو کور او بل کور کې پښتنې پسې کوي څو اخر یې بت په انبار کې پیدا کړي او مړ سپي هم په غاړه زړیږي ویل والله ته د دې لایق نه یې چې څوک دې عبادت وکړي ولاړی ایمان یې راوړي او مسلمان شو د مدینه منورې خلقو د خپل قوم سره دغه معامله کول چې و اسلام ته داخل کی نو ځکه اسلام په مدینه منوره کې نشر او ډیر شو د بعثت د درلسم کال د حج تر موسم د مخه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ځان سره د کامیابی زیری راوړي و او د یثرب د قبیلو هغه قصې ورته بیانولې چې په هغو کې د دوی د خیر اصلحو او قوت حالات په واضح ډول سره ښکاراوه د بعثت د درلسم کال د حج په موسم کې چې د 622 میلادي کال د جون میاشت و
د مدینې منورې د مسلمانانو څخه 83 نفر نر مسلمانان او 2 مسلمان ښځې د خپل قوم د مشرکانو حاجانو سره یو ځای د حج د ادا کولو د پاره راووته. تاسو ته معلومه ده چې مشرکانو هم حج کاوه او دغه مسلمانانو هلته په مدینه منوره کې یا پرلارې سره وویل ترڅو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه په غرو کې د بیر په حالت کې شپې او ورځې تیروي. کوم وخت چې دغه مسلمانان مکه مکرمه ته راغله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د پټ او سری ملاقات غوښتنه وکړه. هغه داسې چې دغه مسلمانانو 2 نفر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې یو یې براء ابن معروف او بل یې سعد ابن مالک او دغه سعد ابن مالک مشهور شاعر هم او براء ابن معروف د انصارو د مشرانو څخه او دوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرنګ نه پیژندي خو بیا یې هم ورولېږل ویل ورسې پوښتنه وکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهور ویل ورسې د ملاقات وعده ځنی واخلي چې کله او چیرې به دغه د حج په موسم کې سره وینو چې بیعت تر سره وکړو. نو دغه 2 نفر رئیس و او پرلار یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی. خلق ورته ویل چې هلته د کعبه شریف سره ناس دی او کده د اکا عباس پیژني هغه ور سره ناس دی. براء ابن معروف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیژندي. کعبه شریف ته چراغله ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه سره ناس دی. نو هلته ورغله سلام یې ورته وایه او ورته کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم وعلیک ورته وایه او پوښتنه ځنی وکړه چې څوک یاست. براء ویل زه براء ابن معروف یم او سعد ویل زه سعد ابن مالک یم. سعد وای کوم وخت چې ما خپل نوم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توریات کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو جمله وویل چې هیڅ کله مې نه هېریږي او نه هېروم. هغه دا چې ما وویل سعد ابن مالک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر تعجب وویل هغه شاعر دغه په اوږده आवाज ما ویل هو شاعر. سعد ابن مالک د مدینه منوره د هغه لوړو شاعرانو څخه و ډېر مشهور شاعر و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات په خوشاله سو چې یو تکړه شاعر مسلمانېږي. دا ولې لوستونکو او اوریدونکو ستاسو څخه پوښتنه کوم په هغه وختو کې د یو خبر د نشرولو د پاره کم او چی وسایل موجود و؟ رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله، تیپ د دې شیانو څخه هیڅ شی نه فقط د نشرولو د پاره 2 شی و یو خطیب او بل شاعر. کوم وخت چې یو شاعر مسلمانېږي داسې مثال لري لکه مسلمانانو چې د رادیو یا تلویزیون یو استیشن پیدا کړي یا د اخبار د چاپولو مطبعه پیدا کړه. په هغه زمانه کې د نشرولو د پاره د شعر اعتبار ډیر زیات و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خلقو پسې ګرځېدی او اسلام ته به دعوت ول مګر شعر په خپل عربو یو د بل سره نقلاوه. حتی که شعر شکنزل هم وای خلقو په یاداوه او نقلاوه ځکه د عربو په طبیعت کې شعر خوښ و. حتی د هغه ډیرې علاقې په سبب چې عربو د شعر سره درلوده خبرې چې به دې هر څه ورته وکړي هېرېدې مګر شعر چې به دې یو یا 2 واره ورته ووایه په یاد بیسو. دا یو قصه د مثال پر ډول درته بیانوم. یو وخت ورسته بیا په مدینه منوره کې یو صحرایي عرب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او مسلمان سو. مسلمانانو لمنځ ورشاوه لمنځ هم زده کړ مګر دا یې هیڅ نه زده کېده چې د هر وخت لمونځ 2 رکعاته دي. خلک ورته وایي سهار 2 رکعاته ماپښین 4 رکعاته خو چې هر څه ورشوي نه پیاجیږي بیا غلط سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی ویل یا رسول الله هیڅ نه زده کېږي چې د هر وخت لمونځ 2 رکعاته دي. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وشي
سهار 2 رکعاته، ماپښین 4 رکعاته، مازیګر، ماښام، ماخوستن. خو صحرایي چې وایي غلطیږي، بیا یې ورشول بیا غلطیږي، هر څه چې په وکي بیا هم غلطیږي، نيسي زده کولای. خو دلته یو صحابي موجود وو چې شاعر وو. هغه ویل یا رسول الله کستا اجازه وي زبې وروښم. ویل وروښم. شاعر ویل اسمع یا رجل، سړی واور، ان الصلاه 4 فاربع ثم 3 بعدهن 4 ثم صلاه الفجر لا تضيع. دغه رکعتونه په شعر وروښول. بس د صحرایي هم په یاد او زده سو. مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلودي. شعر یې په دماغ کې کښینستی، شعر یې پر ژبو آسانه وو، شعر یې په یاداوه او یو د بل سره نقلاوه. نو کوم وخت چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان سو، دا د اسلام د پاره ډیره لو کامیابی و، ځکه د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشری دی. بل چا داسې نسوای نشرولای لکه یو شاعر. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه په اسلام ډیر خوشاله سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 2 نفر سره وعده وکړه چې په پلانې شپه به د عقبه سره په پټه سره یو ځای کیږي. عقبه په مینا کې د جمره الاولی سره د یو غره نوم دی او هلته به ملاقات سره کوو. او اوس به قصه د انصارو و یو مشر ته پریږدو چې دغه تاریخي ټولنې او اجتماع کم چې د شرک او اسلام د مقابله و ورځو ته تغییر ورکړي حالات راته بیان کړي. کعب ابن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنه وایي موږ د مدینه منورې څخه د حج د پاره و مکه مکرمه ته راغلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو د ایام تشریق د مابین په ورځو کې د عقبه سره د ملاقات وعده وکړه. او هغه شپه را ورسېده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده. په دې سفر کې پر نور مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر او زموږ د اشراف څخه یو شریف عبد الله ابن عمرو ابن حرام چې دای هم مشرک وو را سره وو. که څه هم مش خپل حال زموږ د قوم د مشرکانو څخه پټ ساتي، خو د عبد الله ابن عمر سره مو په دې باره کې خبرې وکړې او موږ ورته وویل یا ابا جابر ته زموږ د اشراف او مشرانو څخه یو شریف او یو مشر یې او موږ دغه ستا په حال نه یو خوښ، نه غواړو چې سبا د دوزخ اور په تا بلیږي. او بیا مو اسلام ته را دعوت کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملاقات په وعده مو هم خبر کړي. عبد الله ابن عمر اسلام قبول کړي او عقبه ته هم را سره حاضر سو او د 12 نقيبانو څخه یو نقيب هم دی وو. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي موږ په هغه شپه د خپل قوم سره په خپل ځای کې بيدسو. کوم وخت چې د شپې درېمه حصہ تیر سو موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د وعده وځایته یو او په پټه ورهیسو. څو چې د عقبه سره په هغه شیله کې ټول سره یو ځای سو. موږ ټول درو او یا نفر نران وو او 2 شذ را سره وي چې یوه نصیبه بنت کعب چې په ام عماره سره مشهوره ده او بل اسماء بنت عمرو چې ام منیع ورته ویل کیږي یا ام منیع ورته ویل کیږي. په دغه شیله کې سره یو ځای سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتګ انتظار مکاوه. څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او د سره د اکا عباس ابن عبد المطلب هم ور سره او دی په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین وو. خو بیا هم دا خوښه وبلل چې د خپل وراره په معاملې کې حاضر وي او ځانته پوره اطمینان حاصل کړي. ورونو موږ مخکې وویل کوم وخت چې براء ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات وخت او ځای ټاکی، عباس رضی الله تعالی عنہ هم هلته حاضر وو. دغه 2 نفر نه غوښته چې دغه په حضور دغه خبري وسی، ځکه عباس رضی الله تعالی عنہ هغه وخت اسلام ته نو داخل شوی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل خبري پښکارا سره کوي، دا زما اکادي مطمئنه اوسئ.
نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله تعالی عنه په حضور کې وسوه. کم وخت چې د وعدې شپه را ورسېده، عباس رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ټینګ سو چې زه هم در سره ځم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د ځان ملګری کړي. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبرې وکړي عباس ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، او په پوره صراحت سره دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه اخیستی وو خطرونه ورته بیان کړ، او ویل یا معشر الخزرج، محمد صلی الله علیه و آله وسلم په موږ کې هغه مقام لري چې تاسو ته در معلوم دي. موږ د هغو کسانو څخه ساتلی دي چې د صلی الله علیه و آله وسلم مخالف دي. دی علیه الصلاة والسلام په خپل قوم کې په عزت او د دشمنانو څخه ساتلی دي. خدای علیه الصلاة والسلام ستاسو په غوښتنه اوس غواړي چې و تاسو ته درسي. که تاسو په هغه څه سره وفا کولای شئ چې د سره مو وعده کړې ده او د مخالفینو څخه ساتي، نو تاسو او دغه مسؤلیت، او که تاسو پسله د صلی الله علیه و آله وسلم د درتګ څخه دی علیه الصلاة والسلام یوازې پرېږدئ او د دشمنانو ته ورتسلیموي، نو د اوس څخه لا پرېږدئ، ځکه دی علیه الصلاة والسلام اوس په خپل قوم او په خپل شار کې په عزت او ساتنه کې دی. کعب رضی الله تعالی عنه وایي موږ و عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل موږ ستا خبرې واورېدې، او اوس ته خبرې وکړه یا رسول الله، ستا د خپل ځان او ستا د رب دپاره هغه شیان پر موږ کښېږده چې ستا خوښ وي. ورونو تاسې پوهېږئ چې په دې جواب کې ډېره لو معنا پرته ده. یعنی موږ په پوره عزم او تصمیم، په پوره شجاعت، ایمان او اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو او هغه خطرناک عواقب یې تحملوو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل خبرې وکړې او بیعت پای ته ورسېد. اوس نو په بیعت کې څه شول او تر بیعت د مخه کومې خبرې وسوې؟ د دواړو طرفو د طرفه څه وویل سوه؟ ښه متوجه سئ، اسلام دغسې وي. امام احمد رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه دغه بیعت ماده یا بندونه په تفصیل سره بیانوي او وایي جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله پر څه بیعت در سره وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اول د ضعف او قوت په وخت کې به زما اوامر اوري او قبلوي. نن ورځ موږ مسلمانان دغسې یو. د پراخي او مفلسي په وخت کې به ما او زما ملګرو ته نفقه ورکوي. دریم امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوي، یعنی خلق به په شو امر کوي او د بدو څخه به منع کوي. سبحان الله، نن ورځ خلق څونه دغه کار څخه لري دي، او که بیا یو څوک دغه کار کوي اورېدونکي په قسم قسم خبرو او لغازو د هغه د خبرو مخنیوي کوي. نه غواړي چې داسې څوک پیدا سي چې ودوی ته دي د دوی عیب ووایي. دغه په خپله زما سره پېښ شوي دي. په یو مجلس کې ما د اسلامي خبرو یا د اسلامي اوامرو او احکامو په تشریح کولو شروع وکړه، خو په مقابل کې مې داسې خبرې اورېدلې چې د هغو معنا دا وه چې بس ده، دې خبرو ته ضرورت نشته. څلورم د الله عز وجل په لار کې به ثابت درېږي. په الهي اوامرو کې به د ملامتۍ ویونکي خبرې تاثیر نه در باندې کوي، یعنی د خلقو د ناخوښۍ سره سره به الهي اوامر نه پرېږدي. پنځم که زه و تاسې ته درغلم زما نصرت به کوئ او ما به د هغو شیانو څخه ساتئ چې د هغو څخه خپل ځانونه، خپلې ښځې او خپل اولادونه ساتئ، او د دغو شیانو په بدله او مقابل کې تاسې لره جنت دی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي براء ابن معرور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیوی او ویل هو په هغه ذات سره چې زموږ قسم وي
چې ته په حق سره رسول را لېږلی یې موږ به ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو اولادو او کورنیو ساتنه چې کوو. بیعت را سره وکړه یا رسول الله. په والله موږ په جنگ په جنگ کې پاخه او د همت خاوندان یو. موږ ته همت او مړانه د نیکګانو څخه په میراث را پاتې دي. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي برا خبرې کولې چې ابو الهیثم ابن التیهان په خبرو کې ورولوېدی او ویل یا رسول الله زموږ او د خلقو په مابین کې علائق سته او موږ هغه علاقات پرې کوو. د خلقو څخه د مدینې منورې يهود مقصد و. نو ویل داسې خو به بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علاقات پرې کو او الله عزوجل تا او ستا دین لوړ او ښکارا کی او بیا ته موږ پرېږدې او خپل قوم ته راسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکي او وی فرمایل بل الدم الدم والهدم الهدم. زستاسي څخه او تاسو زما څخه یاست. د هغه چا سره جنگیږم چې تاسو ورسره جنگیږئ او د هغه چا سره صلح کوم چې تاسو صلح ورسره کوئ. پس له هغه چې د بیعت پر شرطو خبرې وسوي او اوس غواړي چې په بیعت کولو شروع وکړي بیا هم دوه نفره د هغه اول مسلمانانو څخه چې د بعثت په 11 او 12 کال کې مسلمانان سوي و یو په بل پسې د خبرو کولو د پاره ولاړ سو. غواړي چې خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وشکاره کړي د پاره د دې چې دغه بیعت په پوره وضاحت او ښکاره ډول سره وسی او دوی پوسی چې د دوی قوم د تضحیه او قربانی د پاره څونه آمادګي لري. ابن اسحاق وایي کوم وخت چې قوم د بیعت د پاره آماده سو عباس ابن عباده رضی الله تعالی عنه ابن نضله وویل تاسو په هیږي چې تاسو دغه سړي سره پرچی شي بیعت کوئ. قوم ویل هو. د ویل تاسو د خلقو د تور او سره پر جنگ کولو بیعت کوئ. که تاسو په دې فکر یاست کوم مالونه په یو مصیبت سره تباه سو او تاسو اشراف او مشران ووجل سو بیا نو تاسو دی و دشمنانو ته ورتسلیموي نو د اوس څخه لا پرېږدي ځکه کبیا داسې وکي دا کار په والله د دنیا او آخرت شویدل دي او که تاسو په ځانو کې دا قدرت ویني چې د مال پر تاوان او د مشرانو پر وجل کېدو سربېره پر دغه شرطو وفا کوي نو یې در سره بوزي او په والله دا ستاسو د دنیا او آخرت خیر دی. قوم وویل موږ یې د مال په تاوان د اشراف او مشرانو په وجنه قبلو او را سره بیا یو. بیا قوم وویل یا رسول الله که موږ دغه کار وکړي د هغه په بدله کې موږ ته څه شسته یعنی که موږ دا شرطونه پر ځای کړ ته موږ ته څه راکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ستاسو د پاره جنت دی د دنیا د شیانو څخه هیڅ شی نور ته وایي چې یا به خلافت ستاسو وي یا نور دنیوي شیان فقط ویل تاسو ته جنت درکول کیږي. قوم ویل لا نقیل ولا نستقیل یعنی بس پر دغه مو فیصله ده نه به موږ عذر کوو او نه ته. قوم ویل لاست د بیعت لپاره راک. جابر رضی الله تعالی عنہ وایي موږ د بیعت لپاره ور ولاړ شو. په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ونیوي او دی په دغه درو او یا نفرو کې په عمر تر ټولو کشرو او ویل یا اهل یثرب په قرار سره موږ ودته او شان نه حلالو بلکې موږ په هیجو چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د دبول د ټولو عرب سره د علاقات شکول دي او تاسو د اشراف وجل دي او تاسو به د عربو توري جوړي یا به تاسو پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوئ نو یې بوزي او تاسو اجر پر الله دی یا به تاسو پر خپل ځانو بیریږي نو یې پرېږدي او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې دوهم بیعت د لاس په ورکولو شروع شو. ورونو کومج او تاسو نن ورځ د خپل اسلام او ایمان په باره کې فکر وکړو
آیا په موږ کې څونه ایمان موجود دی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره څونه قرباني ورکولای سو هر یو په خپل ځان کې خپل ځان وتلی او بیا دغه مسلمانانو ایمان وتلی دا هغه مسلمانان دي چې دای په خپل د پلار د کورنۍ بت پرستان و او اوس و اسلام ته داخل سو خو زه ته پښت پر پښت مسلمانان یو نو زب نور څه نه وایم قضاوت به هم تاسو ته پرېږدم جابر رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې د اسعد ابن زراره دغه قول بیان کړي نو وای قوم ورته ویل یا اسعد لاستي استکه په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پر پښیمانه کیږو دلته نو اسعد رضی الله تعالی عنه ته په دغه لار کې د قوم د قرباني او استقامت اندازه ور معلومه سو او پر هغه یقین سو اسعد رضی الله تعالی عنه خود مصعب ابن عمیر په ملګرتیا په مدینه منوره کې د اسلام هغه لوی داعی وو دعوت کوونکی وو او اوس هم دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی نو خود دی هغه اول نفر وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي او بیانو عام بیعت شروع جابر رضی الله تعالی عنه وای موږ یو ور ولاړېدلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو بیعت کاوه او موږ ته دغه بیعت په مقابل کې په جنت وعده راکول مګر دغه دوه شذ بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضر سوي وي د خله په خبرو سره وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت و پردي شدته لاس نه دی ورکړي دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او جهاد اول بیعت وو او وجه بیعت بیعت العقبه الثانيه ویل کیږي پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه وغوښته چې د خپل مابین څخه 12 نفر مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقبان وي یعنی د خپل قوم د طرفه دغه بیعت د بندو یا مادو د عمل کولو مسؤله دوی دي ډېر ژر او په دغه وخت کې 12 نفر وټاکل شو چې نه نفر د خزرج د قبیله څخه و او 3 نفر د اوس د قبیله څخه و او دغه نقبانو نمونه په دې ډول سره دي هغه کسان چې د خزرج د قبیله څخه و اسعد ابن زراره ابن عدس دوهم سعد ابن ربيع ابن عمرو درهم عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه څلورم رافع ابن مالك ابن العجلان پنځم البراء ابن معرور ابن صخر شپږم عبد الله ابن عمرو ابن حرام اوم عباده ابن صامت ابن قيس اتم سعد ابن عباده ابن دليم نهم المنذر ابن عمرو ابن خنيس او هغه کسان چې د اوس د قبیله څخه و اول اسید ابن حضير ابن سماك دوهم سعد ابن خيثمه ابن الحارث درهم رفاعه ابن عبد المنذر ابن زبير کوم وخت چې دغه مشران یا نقبان وټاکل شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو څخه د مشرانو او رئیسانو په صفت بل عهد واخیستی او ورته فرمایل تاسو د خپل قوم داسې کفلان او ضامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم د پاره و او زه د خپل قوم کفل او ضامن یم هو ویل هو اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسېده او قوم د جلا کېدو په حالت کې وو په دغه آخر وختو کې یو د شیطانانو دغه مجلس او دغه نتیجه کشف کړه او نسوي کولای چې د قریش او مشرانو ته دا خبر ورسوي او هغه ناببره دلته ودغه شیلیته د دوی د اجتماع په حالت کې ورته راولي نو دغه شیطان پر یو لوړ ودرېدی او په لوړ اواز سره ناره کړ یا اهل الجباجب يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم يعني ايه دخيمو خلقو ايه بدو خلقو
آیا تاسو خبر یاست چې مزمم او هغه خلق چې د دینه اوښتي دي ستاسو سره پر جنگ کولو اتفاق وکړي؟ دلته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای مزمم وایي، ځکه کفارو د خپل بد اخلاقی په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم و مزمم ته اړولې. محمد چې د حمد څخه دی او ترجمه یې یعنی شپر ویل سوی او خلق به شپر وایي، دوی و مزمم ته چې د زم څخه دی یعنی بد پر ویل سوی اړولې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله عز وجل زه د کفارو د بد ویلو څخه خلاص کړی وم، ځکه دوی و مزمم ته بد ویل او زه محمد وم. شیطان په لوړ आवाज دغه ناره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا د عقبې شیطان دی او ویل والله یا عدو الله تا ته به فارغ سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړ چې خپل ځایو ته ولاړ شي. دا ناره ټول خلقو که مسلمانان او که کفار واورېده. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ناره واورېده ولاړ سو او توره پورته کړ، ویل یا رسول الله قسم په هغه ذات چې ته په حق سره را لېږلې کستا خوښ او اجازه وي د ټول منا پر خلقو به سبا په تور حمله وکړو. سبحان الله، د اول لحظه څخه د رښتیا میدان راغلی او دغه درو او یا نفر آماده دي چې د ټول حاجانو سره وجنګیږي. د دوی اخلاص او صداقت، همت او مړانه د اول لحظه څخه ثابت شو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په دغه نیو امر سوی مگر خپل ځایو ته ولاړ شي. خلق ولاړه او تر سهار بده شو. قریشو چې دا خبر واورېدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا شو، ځکه دوی د دغه بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهېده چې د دوی و مالو او ځانو ته څونه ضرر پیښیږي. نو یې تحقیقات شروع کړه چې زموږ پر جنگ چا او څنګه اتفاق وکړي. د تحقیقاتو نتیجه په یقیني ډول سره نه بلکې په تخمینی او اشتباهي ډول سره دا راووته چې اهل یثرب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اتفاق کړی وي. په سهار کې د قریش مشران سره راټول شو او د اهل یثرب وخیمو ته ورغله چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج وروړاندې کړي. نو یې ورته وویل یا معشر الخزرج مشت خبر راغلی دی چې تاسو د غزموج و نفر ته راغلی یاست، زموږ څخه بیا یاست او د سره مزموج پر جنگ بیعت کړی دی او په والله په ټول عربو کې داسې قوم او کلی نسته چې مشتج د هغو سره جنگ ناخوښه وي بیل تاسو. یعنی د هر چا سره مو په جنگ کولو پروا نه کیږي بیل تاسو، یعنی تاسو قدر او عزت او احترام کوو. نو تاسو هم باید داسې کار ونه کوي چې هغه زموږ او تاسو د جنگ سبب وګرځي. د خزرج د قبیله مشرک حاجان چې په دغه واقعا او بیعت هیڅ نه خبر، ځکه دا کار په ډیر سری ډول سره د شپې په تاریکوي کې پای ته رسیدلی وو. هغه په قسمو شروع وکړ، وایي په والله هیڅ نه د پیښه سوي او موږ په هیڅ نه خبر. سو قریش و عبد الله ابن سلول ته ورغله. هغه ویل دا نه حق خبره ده، داسې هیڅ نه د پیښه سوي او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي. که دوی داسې کار کولای زه خامخا دغه کار امیر ګرځولم، مګر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر شوی و او دا اتفاق یې کړی وو یو بل ته سره ګوري او پټه خوله دي، هیڅ نه وایي، نه د هو خبره کوي نه د یا. قریشو د یثرب د کفارو خبره ومنل او نا امیده و مکه مکرمه ته ولاړ او د دوی تقریبا دا یقین سو چې اصلا دا خبر درواغ دی. خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي، بحث او څېړنې کوي ترڅو ودې نتیجې ته ورسېده چې هو دا خبر صحیح دی او بیعت هم سوی دی. خدا معلومات هغه وخت ورته یقیني سو چې حاجان د خپل وطنو او طرف ته رهسوي وو. نو قریش ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان را وګرځوي، مګر دا کار پس له وخت څخه وو. حاجان ټول ځنې تللي وو، فقط 2 نفر یې ورسته پاته وو
چې یو یې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او بل یې منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه. قریشو د هغو د نیولو کوشش وکړي مګر منذر بیا هم ځنی ولاړی او سعد رضی الله تعالی عنه یې ونیوي. لاسونه یې په غاړه کې ور وتړل، په وهلو او کشولو یې مکه مکرمه ته راوستي. دلته یې وਹੀ او دغه پښتنې ځنی کوي چې تاسو د محمد سره اتفاق وکړي. سعد رضی الله تعالی عنه انکار کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وايي دغه وهلو په وخت کې یو جد سپین پوستي سړی راغلی چې شر وشانه مخ یو. دا سړی د قریشو یو مشر معلومه دی. سعد وايي زما امید ورته پیدا سو. ما ویل شاید دایمه د دا وهلو څخه خلاص کی. نو مې ورته ویل چې دغه خلقو څخه مې خلاص ک. خو هغه په خپل یو ټینګ سکرا سره کوي. او بیا ورسته پوسوم چې دغه سړی ابو جهل و. سعد وايي سبحان الله، شکل یې یو شی وو او عمل یې بل شی. دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه اقرار وکي او وهي خدای بالکل منکر دی. په حاضر خلقو کې یو نفر ناست وو او دغه وهل ویني زړه پر وسوځل سو. ویل یا سعد د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص دي؟ سعد ویل هو پیژنم. ویل څوک پیژنې؟ ویل مطعم ابن عدي او حارث ابن حرب پیژنم. اصلا د دغه دوه نفرو تجارتي قافلې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جوار د مدینه منوره په منطقه کې تیرېده. دغه سړی د باندې ووتی ناره کړه. ویل یا مطعم ابن عدي یا حارث ابن حرب، یو سړی چې د باندې څخه د مکې دی وهل کیږي او تر وهلو لاندې ستاسو په نامه سره ناره وهي. دغه دوه نفر راغله ویل د چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د مدینه منوره د مشرانو څخه یو مشر دی او وهل کیږي. نو یې جوار ورکړي او سعد د وهلو څخه خلاصو او بیرته مدینه منوره ته رهیسو. هلته بیا انصارو چې ولید چې سعد نست، نو یې دا اراده وکړه چې بیرته مکه مکرمه ته راوګرځي. په دغه وخت کې سعد ورسېدی. نو ټول قوم صحیح سالم مدینه منوره ته ورسېدی. دا د عقبه سره دوهم بیعت وو چې په بیعت العقبه الکبرى سره هم یادېږي او په داسې فضا کې پای ته ورسېدی چې هلته د پاشلو مسلمانانو په مابین کې حب او عواطف، دوستی او نصرت موجود و. هلته د اسلام په لار کې اعتماد او شجاعت وو، مرانه او همت وو. د اهل یثرب مسلمان په مکه کې پر خپل ضعیف او مظلوم مسلمان ورور رحم او شفقت لري. د هغه د پاره جنگیږي او پر هغه ظالم په قهر کیږي چې د پر مسلمان ورور ظلم کوي او د پزړه کې د هغه مسلمان ورور د پاره چې تر اوسه یې لیدلی هم نه دی د دوستی او محبت احساسات پر جوش راځي. دا ټول حب فی الله دی او دغه دوستی احساس او عواطف داسې هم نه و چې د څو ورځې په تیرېدو سره برته د زړه څخه ووتل، بلکې د دې دوستی منبع او مصدر ایمان پر الله او ایمان پر رسول الله او ایمان پر کتاب الله وو. دا داسې ایمانی تعلقات او جذبات و چې د هیڅ ظالمانه او خصمانه قوت په مقابل کې نه زائلېده. ایمانی شمال او نسیم چوالوزي په عقیده او عمل کې عجائبات راوړي. په دغه ایمانی جذبات سره مسلمانانو وکولای شوای چې د زمانه پر پانو خپل طلایی عملونه ولیکي او د تاریخ پر پانو داسې آثار پریږدي چې مثل یې نه په تیرسو وختو کې وو او نه په اوس کې سته او نه په مستقبل کې پیږي. اے مسلمانانو ورونو، آیا تاسو هم نن ورځ پر خپل مظلوم او ضعیف مسلمان ورور دغه رحم او شفقت لري؟ پس له هغه څخه چې د عقبه سره دوهم بیعت پای ته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیاب شو چې د ځان د پاره د یو داسې منطقه او صحرا په مابین کې خپل ځان ته وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او جهالت موجو څپې وهلې. او دا تر ټولو هغه لوی ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه بیا تر اوسه پورې لاس ته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو ته ودغه وطن ته په هجرت سره اجازه وکړه
حتی دا په هجرت سره اجازه نه و بلکې په هجرت سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازم و چې مدینه منورې ته هجرت وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا څنګه هجرت و. تاسو به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تله. یا والله دا هجرت د دنیوي کاروبار نړول او عبثول و. د مسلمانانو د مالو قرباني کول و. یوازې او په خالی لاس خپل ځانونه مدینه منورې ته رسول او په دغه سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول شوی دی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.